السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې شلومبې او همسایت ورکول د اجر لري که نه لري. محترم رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي خارجه بن عبدالله بن سلیمان د عبدالرحمن بن عائز څخه روایت ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د چا میږ یا اوزاوي یا همسایه ته یو شیدې او مستې او شلومبې نه ورورسېږي او مسکین ته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا حلاله کوي او یا خرڅ کوي، په کور کې مه دروي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تږي اوبول د دې خلکو هغه مقام دی چې په ورځ د قیامت به تنده وي، ژبې به پر سینه باندې پرتې وي له تندې. هلته نه بیا د کولر اوبه سته، نه د یخي اوبه سته، نه د فریج اوبه سته، نه باچا ته سته، نه ګدا ته سته. ما سوى لحوض کوثر حوض کوثر انا اعطیناک الکوثر. الله دې د هغه اوبو خوند دې الله په موږ تاسو باندې وګوري. الله دې په هغه اوبو باندې موږ تاسې الله اوبه کړي. زمزم خو مو وڅښئ، هر مؤمن وڅښئ. چا د بیت الله په بغل کې وڅښئ، چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې وڅښئ. په مدینة المنوره کې هم زمزم دی. الله دې دې ته اجرونه ورکړي، د حرمینو خدمت کوي. کله کله به دا محبت دونه را باندې ډېر شو، د عربو سره د موجوده نظام سره یا د موجوده علماو سره لازم اختلافات لرو. علما حنفي مذهب او ټول مذاهب والا، خو ما چې به دا د دې د حرمینو خدمت ولیدی دونه خوند بیا راکړي، ما د دې د سپوري پر ما بلا وګرځېږي چې د جانان د کور خدمت کوي. نو چا زمزم د جانان په کور کې وڅښئ، چا د الله په کور کې وڅښئ. هغه چا چې قسمت نه دی سوی هغو بیا د حاجي صاحب په کور کې وڅښئ. هغه حاجي چې راسي زمزم څښي، زمزم خلکو ته ورکوي، د هغه میلمانه زمزم څښي. نو د زمزم په څښلو څښلو کې به دا فکر راته پیدا سمال الله زمزم خو دې په راوڅښئ د کوثر په امید یو. محترمو که غواړئ چې دا بیض کوثر په اوبو باندې اوبه سي، نو شلومبې مستې شیدې ورکوه. داسې مه کېږي دا شیدې او شلومبې اوس پر قوم او پر خیش خالا باندې مه تقسیموئ، مسکینانو فقراو ته یې ورکوئ. دا به ورځ مېلمانه وه طالب ته ما شلومبې ولې نسته ورکړه. هغه ملاخیل طالبان نسته، دوه کوچنیان دي ملاخیل. نو کور شلومبې ورکوي، هغه ملاخیل دي. نو زه چې ورغلم هغه کوچني طالب راته ویل، ښځو ویل ته نه یې ملاخیل، تا ته موږ نه درکوو. نو شلومبې هم تر ملاخیلو سوې، که ملاخیل نو مې درکوي. بل ځای به نو وایي کاسکزی وي نو زه یې درکوو که نه یې درکوو. بل ځای به نو کاکړ وي درکوو که نه یې درکوو. نه همسایه که دي هر څوک ورکوه، او مسکین که هر څوک شلومبې ورکوه. حیات الحیوان صفحه 391 جلد نمبر اول باب الشین المعجمه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.